خوست چې زیات وخت پریکړې پکې د قومي دود له مخې د مرکو او جرګو له لارې کیږي. د همدې دودو له جملې یو یې هم اشر دی چې نن جمعه هم د اشر له لارې د غړومبي ځوانانو له لوري په خپله سیمه کې د نیالګیو کینولو لړۍ پیل شوه. په دغه اشر کې به شاوخوا 1000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې کینول شي. بېلابېلو ولسوالیو کې او اداري واحدو کې ولسي اشر یو کلتوري ارزښت لري په خوست نه تنها په ټول پښتون قام کې او په افغان ملت کې کلتوري ارزښت لري. دغه د ارزښت د ژوندي کولو او د هیواد د زرغونتیا لپاره موږ د 1000 نیالګیو کینولو پلان لرو چې ضمن کې مو 400 نیالګي نن کینول او نور به په راتلونکي کې انشاءالله کینو. موږ د غړومبي کلي ځوانانو د 1000 نیالګیو کینولو اشر یا میله جوړه کړې ده چې نن ورځ موږ 400 د نیالګیو کینولو عملاً کار روان کړی دی چې په دې کې د خوست د بېلابېلو مختلفو ولسوالیو ځوانان چې د خوست مبارز ځوانان هم سره دي او د نورو ولسوالیو مشران یا ځوانان هم زموږ سره اشتراک لري. د نورو خلکو څخه هم غوښتنه دغه ده چې باید دوی په خپله سیمې لکه د خوړ غاړه وي دا د سیندونو د اوبو دا ډېر وخت چې دغه سیندونه یا سیلابونه رامنځته کېږي د ونو نه شتون د کله چې ونه په یوه ساحه کې وي د اوبو مخه نیسي او وطن زرغونوي. یوه ونه د ځان لپاره یوه ونه د وطن لپاره باید دوی کینوي. ونې ډېرې ګټې لري. ونې اوصفه کوي، ونې وطن ته ښکلا ورکوي، سیمه ښکلې کوي. بلخوا خوستي ځوانان وایي چې دغه ډول اشرونه کولی شي چې د خوست سیمه لا زرغونه کړي او له نورو سیمو ځوانانو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته اقدام وکړي. په خپله سیمه کې په خپل کلي قوم کې 1000 نیالګي کینوي په یوه ولسي اشر کې. موږ په ټولو قومونو په ټولو ځوانانو چې په هره سیمه پورې مربوط دي په هم غږ کوو چې ټول یو ځای راټول شئ، په سیمه کې له شتمنو خلکو څخه غوښتنه وکړئ نیالګي واخلئ، د وطن د ښکلا لپاره یې په خپل کلي قوم کې کینوئ. د نیالګیو د کینولو لپاره په عامه ځایونو کې د اشرونو په ګاډو ترسره کول، د عامه لارو پلونو پلچکونو د رغښت لپاره په کلي بانډو مالت کې د مختلفو کړنو د ترسروي په موخه باندې پښتانه سره راټولیږي او هغه کړنې په ګډه باندې ترسره کوي. د یادولو وړ ده چې نږدې میاشت وړاندې هم د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ ګربز صحرا کې د قومي اشر له لارې د 4 کیلومتره سړک جغل کرۍ کارونه پیل شوي وو.